دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. راځو نن په دې ویډیو کې دا ښیو چې مونږ مثلا ویډیو ته هغه ورکړي دي، هغه کیډ د ماشومانو د لیهان لپاره. صحیح ده. نو دغه ځینې ویډیوګانې داسې دي چې د لویانو لپاره دي، غټانو لپاره او د کوچنیانو لپاره نه دي. نو هغه که چېرې تاسو د کوچنیانو لپاره مکمل ټولې ویډیوګانې ټاکلي، یعنې مثلا دلته چې راسې چک کېږي بیا دغه جینه چې یور ویډیو. صحیح ده. او بیا دا ایډیټ وایي دلته یې ګوره. دغه زه درته ښیم که دغه چېرې تاسو داسې نه وي ټاکلي نو دا باید تاسو ټول تبدیل کړئ، ځکه تاسو ویو بیا مخکې نه ځي او باید ویو به مخکې لاړ شي. که چېرته مو تاسو په دغه ټاکلي که نه نو دې څخه یې لرې کړئ. نو دغه نو اټس ناټ میډ فار کیډ، نو دغسې لاندې چې ووایي دا د لویانو لپاره هم ده او کوچنیانو لپاره هم، دواړه یې کتلی شي. نو باید تاسو په یوټیوب کې دغه انتخاب کړئ. که چېرته مو اوس دغه نه انتخاب کړی او غواړئ چې دا انتخاب کړو، یعنې تاسو دا انتخاب کړی خو دا غلط ده، باید تاسو دا انتخاب کړئ. چې اوس دا انتخابوئ نو تاسو ویډیو خو ډېرې دي او داسې شیار او ایډیټ کوئ او تبدیلوئ نو ډېر وخت نیسي او ډېر نیټ مصرفېږي، نو سړی تکلیف کېږي. نو د دې لنډه طریقه داسې ده، لومړی به راسئ کروم ته یا چې هر یو براوزر یې په هماغه کې خپل یوټیوب خلاص کړئ. نو دلته به ورته ولیکئ یوټیوب سټوډیو یا لنډیز یې واي ټي سټوډیو. نو دلته تیاره واخیسته، دا ګوره دا به سرچ کړئ. دغه اولنی هغه څه ده دا به ووایي، ځکه دا د کروم واي ټي سټوډیو یوټیوب سټوډیو ده. نو دا به ووایي، دا مو چې کله ووایي نو دلته به لومړی پاس خپل ځان مطمئن کړئ چې دغه آیا تاسو همغه چینل داسې تاسو پکې اوس چینج کوئ، هغه ویډیو هغه تبدیلوئ له کوچني نه لویانو ته. نو تاسو به ځان مطمئن کړئ. بیا به راسئ دلته دغه ویډیو هغه ته ویډیو اپشن ګورئ، دغه ویډیو ته به راسئ ځکه تاسو ته ټولې ویډیو راواوړي. دلته چې کله راغلی ګوره دلته خو ما اوس تبدیل کړه. صحیح ده. دا نن صحیح ده، نن یعنې د ټولو لپاره ده. اوس که دی ما بل پیج وګورم، بله صفحه، تاسو که بیا چېرته دا ویډیو بله صفحه وګورئ، مثلا 111 ویډیو دي زما په یوټیوب کې، اوس دا 30 دانې په دې کې راکړي، تاسو به 30 نه هم دغسې تبدیل کړئ 50، یعنې په یو پیج کې 50 ویډیو تبدیلېږي په یو ځل باندې. اوس یې دا پاتې 50 تبدیلو نو دغه کوچنۍ علامه مو ووایي چې نورې ویډیو راوړئ. ګوره دلته هنر ده او دلته اوس ګوره د ما ټولې ویډیو میډ فار کیډ دي، یعنې د ماشومانو لپاره دي، لویانو لپاره نه دي. ګوره دا ټولې، نو دا غلط ده. اوس زه تبدیلوم نو څنګه به یې تبدیلوم؟ دلته به راسم دغه علامې ته، صحیح ده، دا پاس علامې ته، دا لاندې نه دغې علامې ته، او دا علامې باندې به کلیک وکړئ. مثلا داسې ګوره دلته یو سپاس لیکلي سلیکټ 50 دانې، یعنې 50 دانې به تاسو سلیکټ کړئ. نو دلته به اوس څه وکړئ، دغه دویم اپشن نه دی ایډیټ ته به راسئ او دا به دلته دغه شی به ووایي. نو بیا به څه وکړئ اډوانس. صحیح ده، دغه به ووایي. دا مو چې کله ووایي دلته ګوره اوس 2 اپشن یې بیا درکوي. صحیح ده. که چېرته تاسو دا پاس ټاکلی خو دې نه یې لرې کړئ، او که چېرته مو نه وي ټاکلی خو صحیح ده همدې کوي. اوس به دا لاندې دویم ووایي او دلته به اپډیټ ووایي. اپډیټ دلته به دغه یو چیک ورته آن کړئ او دلته یوه خبره کوي، که چېرته تاسو دا ووایي نو بیا ټولې په منځ کې نه کټ کېږي، یو وارې به ټول کمپلیټ کېږي او بیا به څه کېږي، بیا چینج پکې کولی شئ. نو دا به چې کوئ اپډیټ ویډیو به ووایي. اوس ګوره دغه لاندې چې ګوره میډ فار کیډ نه به واوړي لکه د ټولو لپاره به چې ګوره اوس اپډیټینګ روان ده، دا جین ګوره اوس تبدیلېږي. باید تاسو ټولې ویډیو دغه ځای نه بدلې کړئ، ځکه چې بیا ویو پسې نه راځي او صرف کوچنیان به یې کتلی شي او د لویانو لپاره نه دي. ګوره اوس نن څه صحیح ده، دا د ټولو لپاره دي. اوس دلته یوه ویډیو پاتې 11 ویډیو، بیا به هم دغه شی ووایه او د 11 ویډیو ته به هم راسي. دا ګوره دغه پاتې، دا بیا ماسې چک کړي
دلته به ایډیټ ته راسي او دلته به ایډوانس وټاکي او نو اټس ناٹ میډ فار کډس. دا د ماشومانو لپاره لکه د لویانو ماشومانو ټول لپاره دي. صحیح ده. نو دا به اپډیټ ووایي او دا به همغسې اپډیټ کړي. دا به هم اپډیټ شي. دا ګوره بس شو دا اپډیټ شو. نو او که چېرته دلته تاسو ته ګوره ها، دلته که چېرته تاسو پرایویټ ویډیو کړي پټه کړي مې که نه، هغه هم دلته ښودل کېدلی شي. دا ګوره دغه یو ویډیو ده. او که چېرته تاسو لکه ویډیو خرابه ویډیو یا څه نه نو هغه هم دلته ښیي. دا ګوره دی ما یوه ریموভ کړې مې ده، خرابه ده. صحیح ده. دا هم درته ښیي که چېرته بیا ډیلیټ کول غواړئ نو داسې به راسئ او ډیلیټ به یې کوئ، مکمل به یې د جنه ختمه کوئ. دغسې تاسو ویډیو کاپي رایټ هم کتلی شئ ورشئ.